سلامونه ملګرو، زما نننۍ موضوع د خپلو ماشومانو تربیت څنګه وکړی شي. شاید د دې ویډیو د دې موضوع د کتلو او اورېدلو نه پس تاسو په ذهن کې دا سوالونه راولاړ شي چې دی خو د مغربي تهذیب خبره کوي، دی د مغربي کلتور خبره کوي. نو که فرض کا دغسې کلتور او دغسې مغربي خبرې زمونږ په ټولنه باندې موږ عملي کړو نو د هغې پایه به ترسي وي. ځکه چې مغربي تهذیب ته موږ په کم نظر ګورو نو هغه تاسو ټولو ته معلومه ده. مړی زه مهمه ګڼم چې د دې ویډیو په اول سر کې زه تاسو ته دا واضحه کړم چې زه د مغربي کلتور خبره نه کوم. زه په مغربي کلتور کې دننه د ماشومانو د تربیت او د روزونې خبره کوم چې په مغربي کلتور کې څنګه د ماشومانو نه جنون ماشومان جوړولی شي. د دغې هیوادونو د دغې سوسایټۍ راتلونکې هم د دغې ماشومانو په لاس کې وي. راځئ چې په دې موضوع باندې نن زه تاسو ته یو څو خبرې وکړم او د مغربي تهذیب د ماشومانو د روزونې طریقه کار او خپل طریقه کار زه تاسو ته په ډاګه کړم چې موږ څنګه د ماشوم تربیت کوو، څنګه یې روزونه کوو. که چېرې موږ وایو چې موږ مسلمانان یو، الحمدلله موږ مسلمانان یو، نو بیا موږ له دا فکر پکار دی چې زموږ ماشوم ولې جنون ماشوم نه جوړیږي. زمونږ ماشوم ولې په خپل راتلونکي کې په رول لوبولو کې پیل کیږي. زمونږ ماشوم ته خپل هدف اهداف ولې نه وي معلوم. زه د اکثریتي ماشومانو خبره کوم چې زمونږ د ټولنې نه د وتلی شوو ځوانانو، د اکثریتي وتلی شوو ځوانانو مستقبل کم ځای ولاړ وي. د دوی نه په مستقبل کې څه جوړیږي. نو ملګرو، که چېرې موږ د دې موضوع نه پس هم موږ دا بیا وایو چې موږ مسلمانان یو، الحمدلله موږ مسلمانان یو، نو بیا موږ له دا فکر کول پکار دي چې موږ په خپله مسلمانۍ کې هم د دغې ماشومانو په تربیت او روزونه کې موږ پاتې راغلي یو. ولې راغلي یو؟ نو راځئ چې نن په دې موضوع باندې خبرې وکړو. د نن ماشوم د سبا جوړونکی وي. که چېرې هم د یو ماشوم تربیت په صحیح طریقې سره وشو نو دی یوازې نه خپل ژوند جوړولی شي، نه خپل کورنۍ، نه چمګاونډ، بلکې د خپل کور، کلی، علاقه، د خپل هیواد هم جوړولی شي. دی د خپل هیواد په پرمختګ کې هم خپل کردار ادا کولی شي. د یورپي هیوادونو او د یورپي ټولنې د پرمختګ لومړی لامل هم دا دی چې په دې کې د ماشوم په صحیح طریقې سره تربیت او روزونه کیږي. کله چې هم یو ماشوم پیدا شي او د 3 کالو شي، دی د خبرو زده کولو په وخت کې وي، دی قدم واخلي، نو دی لومړی یو داسې ښوونځي ته، یو داسې سکول ته داخل کړی شي چېرته چې ده ته ناسته ولاړه د خوراک څښاک طریقې او د بول و بار طریقه ښایي. دغې ښوونځي ته کنډرګاټن هم ویلی شي. کله چې هم دغه ماشوم د 15 کلونو شي نو دی پرایمري سکول ته داخل کړی شي. د پرایمري سکول ته د تلو د داخلېدو په وخت کې دته دا معلومه وي چې ته به د خپل استاد سره څنګه میلاویږي، ته به د خپل کلاس د ملګرو سره څنګه میلاویږي، ته به ډوډۍ څنګه خورې، ته به خوراک څنګه کې، ته به تشناب یا ټایلټ ته څنګه ځې. دې ماشوم ته دا ټولې طریقې معلومي. دته دا هم معلوموي چې ته په کور دننه کېږي نو د خپل مور، پلار، د خویندو ورونو سره به ته څنګه مخامخ کېږي او په کومه طریقه به ورسره مخامخ راځي. دغه ماشوم ذهن هم د کنډرګاټن نه تیار شوی وي، هم د پرایمري سکول نه. دته خپل مور پلار بلها مینه ورکوي، خو په بازارونو کې د خوراکونو او دغه د ناجایزو مطالباتو پوره کولو په بدل نه. هر کله چې هم دغه ماشوم بازار ته د خپل مور پلار سره لاړ شي نو د ده لپاره هغه شی غوره کیږي کوم چې د ده ضرورت مطابق وي. کوم هغه شی چې د ده ضرورت مطابق نه وي، دی ورته اړتیا نه لري، نو مور پلار هغه ته بالکل هرگز هم دغه شیان نه اخلي، ځکه چې هغې ته معلومه وي چې دا غیر ضروري شی دی او د د کار نه دی. مثلا یو ماشوم مارکیټ ته لاړو، الکترونیک مارکیټ ته لاړو، د موبایل ته لاس کوي، نو د پلار د مور د په اشاره پوهه کوي، په سترګو کې پوهه کوي چې دا ستا د ضرورت شی نه دی، دا غیر ضروري دی ستا لپاره، نو منګه تعالی بالکل دا نشو اغستی. دغه ماشوم که جاړي هم د خپم می د تکلیف می، خو ولې مور پلار دغه هغه مطالبه هرگز نه پوره کوي. کله چې هم دغه ماشوم د 10 کلونو شي او د پرایمري سکول نه فارغ شي او د های سکول ته لاړ شي، نو د اعلی اخلاقی معیار او یو اعلی مثالی نمونه او بیلګه وي. دته استادانو په خپل د په ذهن کې مینا محبت ټومبلی وي، د کوره تربیه شوی وي،
د ذهن دومره جنون وي، دومره جوړ وي چې دته دا معلومه وي د 10 کلونو په عمر کې چې زه به په راتلونکي کې څه جوړېږم. هر کله چې هم دغه ماشوم نه هم 10 ټولګي یا کلاس ته ورسیږي نو د په دغه وخت کې ځان ته په فارغه یا وزګار وخت کې کار وګوري، کم کار چې د کتاب او د نصاب مطابق وي. کله چې هم د رخصتیانې یا چوټیانې راشي نو د خپل مور پلار سره د بهر دنیا په سیل او چکر وځي. د چې کله هم بهر دنیا ته لاړ شي نو د خلکو روایات، د خلکو کلچر، د هغې په تاریخ باندې څیړنه کوي او د هغې معلومات حاصلوي. هر کله چې هم په دغه ماشومانو کې داسې ماشومان وي چې د هغې زړه په خپل سکول کې، په کتاب او په نصاب کې، په سبق کې نه لګي نو استادانو ته دا معلومه وي هغه ته د هغه د ټیلنټ مطابق، د هغه د کپاسټۍ مطابق هغه ته یو داسې کار وکتلی شي چې هغه پکې ماهره وي. نو د سکول د اړخه هغه لپاره په یو داسې کمپنۍ کې، په یو داسې سیکټر کې کار پیدا کړی شي په کوم کې چې هغه تجربه او مهارت زر حاصلولی شي. د کورس حواله د کینډرګارټن پورې او د کینډرګارټن نه والا د پرایمري سکول پورې او د پرایمري نه والا د های سکول پورې هر کله چې هم دغه ماشوم بد فعل طرف ته، بدو کارونو اړخ ته ځي نو د خپل مور پلار او خپل استادان په مینه محبت باندې پوهوي او دته د هغې غلطو کارونو انجام مرخایي. ماشوم چې هر څومره په مینه محبت سره پوهولی کیږي نو دومره هغه په تشدد او په نفرت په غصې سره هیڅ کله هم نشي پوهېدلی. هر کله چې هم دغه ماشومان 4-5 کلونو ته ورسي نو دته خپل تګلاره، دته خپل مستقبل او دته خپل حال او ماضي ټول معلوم وي. د دومره یو حد ته رسېدلی وي چې دته ګاډې هم ولاړ وي. دی چې د دغې نه پس لږ نور کار وکړي نو د 13 کالو په عمر کې دوی مالی طور خودمختاره، خودکفیله وي. دی چې د دنیا کم ګران ګاډې غواړي، مثلا مرسډیز غواړي، BMW غواړي، هغه ورته ولاړ وي. د دغې ماشوم د اول نه د روزونې نتیجه دا شي چې دی په 13 کلونو کې یو داسې جنون انسان وي چې مالی طور دی خودکفیله وي. د سټ د مور او پلار په مال اسباب باندې نه وي پروت، نو خو د سټ د مور پلار په مال اسباب پروت وي او نو د خپلې ټولنې دپاره د تباهۍ او بربادۍ سبب ګرځي. ځکه چې د اول نه د په ذهن کې د خپلې ټولنې، د خپلې کورنۍ، د خپل کور کلي مینه ورټومبلی شوې وي. دته د هغې احترام، قدر و قیمت معلوم وي. د دوی په نسبت زمونږ ټولنه کم ځای ولاړه ده. زمونږ د ماشومانو تربیت په کومه طریقه کیږي. هر کله چې هم زمونږ ماشوم پیدا شي د خبرو چل زده کوي نو موږ دغه ماشوم ته وایو په کور کې چې پلانکې او پلانکي ته کنځل وکړه. دغه ماشوم کنځل زده کي. چې دی جاړي نو موږ ورته په کور کې وایو بلا راله. د دغې بلا د ویرې د ارضي طور خو خاموشه شي، خو ولې د ده په زړه کې دغه ویره مستقل پاتې شي یا د ده نه دغه ویره وحشي جوړ کړي. دی چې کله هم د 15 کلونو شي نو یا مدرسې ته لاړ شي یا پرایمري سکول ته لاړ شي. دی چې کله ABC زده کول پیل کړي نو هم په تشدد وي او کالب با تاسا جیم زده کول پیل کړي نو هم د مولا یا د قاری د غیظ او غضب کار شي. د ده که سبق هم زده وي خو ولې د خپل استاد د ویرې د خپل سبق هم صحیح نشي ویلی، ځکه د ده په زړه کې دا خوف او ویره موجود وي که چېرې هم ما سبق غلط کړو نو زما استاد به ما ووهي. دغه شان دغه ماشوم چې کله بالغ شي نو یا انتهایی بزدله وي، د ده په زړه کې ویره وي او یا د ده نه دغه وهلو ټکولو متشدد انسان جوړ کړی وي. د بده مرغه کم وخت چې د دغې ماشوم د تربیت وي، د زده کړې وي، د پوهنې وي، د احترام او د عزت د ښودنې وي، هغه قیمتي وخت د دغه ماشوم په تشدد او نفرت کې تیر شي. د بالغ شي د ده سره هیڅ آیډیا نه وي چې زه به خپل ژوند څنګه جوړم، زه به خپل کورنۍ څنګه جوړم او زه به خپله سوسایټي، خپله ټولنه به زه څنګه جوړم. د بده مرغه دغه ماشوم لاړ شي، دی ځوان شوی وي او دی په غلطو کارونو باندې لاس پورې کړي. زموږ د اکثریتي ماشومانو د بربادۍ لامل هغه کورنۍ مینه هم ده په کومه مینه کې چې د ده هره ناجایزه مطالبه پوره کیږي. مثلا
د 12 کلونو وي، د خپل مور پلار نه الکترونیکی ډیوایسز غواړي، لکه مثلا کمپیوټر، لیپټاپ یا موبایل. دله د دغې مینې په بدل باندې موبایل واغستلی شي. د دغې موبایل نه د هیڅکله هم مثبت ګټه نه پورته کوي، بلکې د دغه موبایل د منفي سرګرمو دپاره کاروي. د دغې ماشوم پلار په عربو کې، په دشتو کې، په صحراونو کې کار روزګار کوي، مسافري کوي، او د مور په واسطه باندې د دې ماشوم مطالبات پوره کیږي. د پلار داسې وخت راشي چې د مسافرۍ نه وځي، دا بیچاره ایکسپایر شي او د ځان سره د عمر په آخري وخت کې د عربو هیوادونو نه یا د یو بل کوم هیواد نه د ځان سره شوګر او د بلډ پریشر بیماری راوړي. زوی بالغ شوی وي، زوی ځوان شوی وي، خو د ده سره هیڅ اړتیا نه وي، د مالی طور خود کفیله نه وي، د ده سره دومره علم او هنر نه وي چې دی پې ځان ته کار روزګار پیدا کړي، خپل ژوند ځان ته را جوړ کړي، د خپلې کورنۍ ژوند را جوړ کړي، او د پلار د ایکسپایر کېدو نه پس هغه ذمهوارۍ په خپل سر واخلي، کوم ذمهوارۍ چې د پلار د په ماشومتوب کې په سر اخیستې وي. د پلار د مسافرۍ په دورانیه کې د ده هر ضرورت پوره کیږي، د ته پیسې میلاویږي، د ده چې څه پکار وي سړی زړه غواړي هغه ته میلاویږي، خو ولې چې پلار په کور کښېني نو د ده هغه ضرورت بیا نه پوره کیږي. نو د بده مرغه د په معاشره کې چې چېرته هم غلط کار او فعل وي، غلط کار روزګار وي، نو دی هغې ته لاس واچوي. نو نه صرف د خپل ځان د بربادۍ او د بدنامۍ سبب جوړ شي، نه د خپل کور بلکې د خپلې ټولنې او د خپل علاقې د بدنامۍ سبب هم جوړ شي. د خپلو راتلونکو بربادیو نه ناخبر وي، د ده اخلاقي معیار صفر وي، د معاشرې د ټولنې د هغې ماشومانو دپاره ناسور جوړ شي د کم دور نه چې دی په خپله تیر شوی وي. هم دغه زموږ د بربادیو نه یو لامل دی چې موږ د خپلو ماشومانو په تربیت او روزونه کې پاتې راغلي یو. که چارې هم موږ د خپلو ماشومانو په بهترین تربیت او روزونه کې کامیاب شو، نو نه به یوازې زموږ معاشره ټولنه مخ په وړاندې لاړه شي، بلکې به حیثیت یو قوم به موږ د دنیا دپاره اعلی مثال هم جوړ شو. نن ملګرو زما نننۍ موضوع همدا وه. امید لرم چې تاسو به خوښه شوي وي. د را روانو موضوعګانو دپاره زما سره اوسئ. د خدای په امان.